بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم نقیبالله هیکلزی د زما پښتو یوټیوب چینل. دوستانو، د افغانستان او د پاکستان پر رسنۍ کې د مجلسونو شروع دي، د غپی شروع دي، یا د ټویټر پر سپیس باندې دغه چې دی هغه بانډارونه شروع دي چې دا په افغانستان میدان وردک کې څو ورځې مخکې د ډرون به پایلټ الوتکه دا څنګه رایلاس ولا ټیکنیکل غلطي ولا طالبانو رایلا کله د خدای په کومک باندې رایلاس ولا په خپل رایلاس و چا رایلا کله یو خرابې پکښې ولا مجلسونه شروع دي چې باید د په افغانستان کې د مجلسونه شروع دي چې دا د پاکستان بیا پایلټ الوتکه ډرون طیاره ولا او د پاکستان پر رسنۍ کې بیا د مجلسونه شروع دي چې یا د انډیا هغه ولا چې هلته یله سوی ده نه اصل کې دا د امریکې او د اسرائیل یو مشترکه پروجیکټ یو ډرون طیاره و. دا فوټیج تاسو ګوري چې دا په میدان وردک کې رایلا سوله اوس نو دا جلا مجلسونه دي چې دا به اسلامي ګورنمنت طالبانو رایلا کړی ده که په خپله خرابه سوله. خو اصل خبره دا ده چې دا الوتلې د کم ځاګي ولا نه پر دا باندې ولې څوک مجلس نه کوي، نه خالی بس پالتو لګیا دي پر دا باندې مجلس نه کوي چې باید دا ډرون طیاره چې دا د امریکې سره ډایرکټ رااله د اسرائیل سره ډایرکټ رااله کدلې شاوخوا چې د یو ځاګی رالوتلې نه ظاهره د یو بیس یو سیستم یو کنټرول ان کمانډ سیستم خو نو شاته سته نو پر دا باندې ولې مجلس نه کیږي. پر دا چې څوک مجلس نه کیږي بس وزر چې دی هغه ور واخلي نه نو د افسوس خبره ده. پر دا باندې به نور مجلس هم کو د افغانستان او د پاکستان په حواله باندې اول د واره ازما یوټیوب چینل چې دی سبسکرایب کی کمنټ پر ور کی لایک کی او په واتس اپ ګروپو کې یو بل ته شیر کی. دوستانو زموږ ستې مجلسونه به د افغانستان او د پاکستان په حواله باندې به دا شروع کونسل آن فارن ریلیشن یو ریپورت راغلی دی، ډیر خطرناک ریپورت دی. هغه د پاکستان د افغانستان چې کم تعلقات ولو په 2025 کې چې کم تعلقات خراب سلو هغه یو مثال باید څوک ورکړي چې دومره تعلقات خراب سو، مطلب په تاریخ کې دومره د افغانستان او د پاکستان حالات دومره نو خراب سوي، خاص لکه انډیا او پاکستان دا تراولو نه دومره حالات سره خراب سلو، جنگ مکه علاقه ټي ټي پی د داعش دی دار علامه علاقه را ولا اوس به دې ګورم او کابل باندې حمله او دلته چې دی تورخم باندې چمن باندې کاروبار ټپ رور خلکو کې خلاوي شروع کړي. نو دا تعلقات په 2025 کې دا یو ریپورت چې دی هغه کونسل آن فارن ریلیشن چې کله دا 2025 ختم کېدی نو دا امریکای تینک ټینک دی دا ورکړی دی چې باید د افغانستان او د پاکستان حالات چې دی هغه بیخي کړکېجن ولو تناو چې دی هغه اسمان ته وختی نه. نو هغه دا ویلی دی په دا کونسل دا تینک ټینک دا ویلی دی چې 2016 کې به هم د پاکستان او د افغانستان چې کم تعلقات دي دا به مزید چې دی هغه خراب سي، نه د خرابي او خاطر روان دي. ته وګوره یار دا اوس زموږ کاروبار د چمن او په د تورخم باندې دا څه حال دی نه دا وګوره د تورخم چې کم سکینر وروستلی وي چې بای ودرې هغه دی اوس بنو د افغانستان او د پاکستان بارډر خلاص او کاروبار به شروع سي او مالټې به او کېلې به او ډرای فروټ به او سیمټ به یو شان به نه هغه وروره طالبان او اسلامي ګورنمنت ورته ویل چې بای لري کوي مرشدي دا گیټ چې دی هغه پوخ چې دی هغه بند کی او سلم ورولګوي او سیمټ سیور کی او چې دی هغه ویلډینګ ورکی. زه خو هم د ویلډینګ مستریان هم پنجابیان ولونه او نو د دې سره ګوره مستریان ستا کنه ستا دا د مستری کار بنو دا نو علاقې ورور اسلامي ګورنمنت ته زه دا وایم دا پنجابیان مستریان علاقې ورور چې ستی مینی و بنگلی و شیان و روډونو شیان در جوړي خو هغه طالبان ولیا تورخم بند بارډر بند ورور کاروبار بند دا مالټي او دا کېلې او دا امرود دا شیان دي در ګرځو نه. د پاکستان وزیر خارجه ایساک ډالر دا ویلي دي چې وروره د انساني همدردي باندې به موږ تورخم او چمن بارډر یو څو ورځې هلکو هلکه شرم وکړئ. انساني همدردي بیا چی شته وایي دا خو مسلماني همدردي ده. انساني همدردي خو به د عیسایانو د کافرانو د کفار سره تکي دا خو د ګاونډي اسلامي ملک دی وروره برادر اسلامي ملک دی همسایګان دي پښتانه خاتم آباد دي خاتم آباد وروره زموږ رښتې دي او موږ دا فرضي کرشګه سره منونه
ته وایې په انساني همدردي باندې، انساني همدردي نه، په مسلماني همدردي باندې چې دی هغه دغه رایلاکه د بارډر رایلاکه چې زموږ کاروبار او زموږ پر مخ باندې ولاړ سي. د یو ریپورټ مطابق پاکستان دا ویلی دی چې پنجاب ته د سیمنټ په فیکټري کې بیخي زیات چې دی هغه نقصان ورسېدی. مطلب د میاشتې 80 ارب روپۍ چې دی هغه نقصان ورسېدی. ولې بارډر بند دی؟ خلک دا وایي چې د افغانستان او د پاکستان چې کوم دا بارډرونه بند سوي دي نه، په دې کې زیات تر نقصان چې دی هغه پاکستان ته ورسېدلی دی. ولې د پاکستان د شیانو غټه منډۍ چې ده هغه افغانستان دی، د دې خوا بیا وسطي ایشیا او دا رقم چې دی ازبکستان، تاجکستان، شاوخوا علاقو لره دا ګرد ملکو لره به کاروبار باندې کنټینران تلو شیان تلو، هغه وروره ګرده چې دی هغه سره خراب سلو. بلې خوا ته وګوره په نن هم په لکه مروت بنو کې چې دی هغه نامعلوم وسلوال چې دی هغه په پولیس والا باندې ډزې کړي دي، 4 پولیس والا چې دی هغه مړه کړي دي او قتل کړي دي. نو دغه حالات خو یعنی په دا ریپورټ دا ډېر خطرناک ریپورټ دی چې کونسل آف فارن ریلیشن کې دا ویل سوي دي چې ورور د افغانستان د پاکستان چې کوم تعلقات دي دا به خرابي او خواته روانې جو الانکه په کار خدا دې چې ښه کاروبار ولو ښه دنده ول ورور یو همسایګان یو بل باید چې سره ماف کو یو بل سره کاروبار وکړو. دا څه ویزا څه پاسپورټ شیان میان واګه بارډر باندې ورور پنجابیان سره ځي راځي کاروبار سره کوي، مرچ دی لاچ دی لیمبو دی هر شی سره کوي. او زموږ چې دی تورخم چمن بارډر چې دی هغه بند دی، زموږ خلک چې دی هغه بیروزګار سول، پښتانه بیروزګار سو. نو دوی خو غواړي چې دا رقم پښتانه چې دی هغه دی بیروزګار سي. خبره دا سي ده د پاکستانی علماو په کراچي کې دا ویلې چې د پاکستان فوج چې دی هغه افغانستان ته نقصان ورسېدو ته به موږ اجازت نه کوو چې افغانستان ته دی نقصان ورسي، بلکې په پاکستانی فوج باندې ډېرې سختې نیوکې کړي دي پاکستانی علماو نه په کراچي کې چې کله وسوله. هغه علما نه چې هغه د آرمي چیف راغوښتي ول هغه غټ غټ بیانونه ورکول موږ به دی وکړو موږ به دی وکړو، اصلاح ولا کوي ورور. دا سوچه علما دا ویلي دي، صحیح علما دا ویلي دي چې وروره موږ د افغانستان او د پاکستان په مابین کې تعلقات ښه برابري بنیاد باندې ښه دوستانه محبت او ورورګلوي باندې غواړو، او د پاکستان چې کوم د فوج رژیم دی دا بار بار د افغانستان خلاف کاروایانې کوي، د دې به موږ غندنه کوو. نو دا ډېره ښه خبره ده. بیا بله خبره داسې ده چې د پاکستان رژیم موجوده فوجي رژیم چې دی هغه عمران خان چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن دی دا د 2.5 کال څخه په جیل کې ناحق اچولې دي، پالتو مقدمې پر جوړ کړې دي. دا یو انټرنیشنل سړی دی، دا یو اسلامیک سربراه دی، دومره ښه انسان دی. دی په فوج چې دی هغه په اډیاله جیل راولپنډي کې ولیات جی ایچ کیو ډیر نږدې دی، په دا کې اچولې دي. خوندې هر منګل په ورځ باندې راځي احتجاج کوي، دی د زار او په تسی کې هغه نو بیا د پوست چې دی هغه ډېر سوځل کېږي او بیا څه ګرفتاره کوي. نو دا ظلم شروع دی. عمران خان کله هم دا نه غواړي چې د افغانستان او د پاکستان په مابین کې دی تعلقات خراب سي. ذبیح الله مجاهد دا ویلی دی چې ورور د افغانستان چې کوم موجوده فوج دی دا عسکري ادارې دی فوج دی د افغانستان غدا ډېر مضبوط دی، قوي دی، مخ پر وړاندې پر ترقي باندې روان دی. او 180 نفر ته د افغانستان فوج ورسېدی. نو دا ډېره ښه خبره ده چې بای افغانستان زموږ ګاونډی اسلامي ملک دی او په ټوله نړۍ کې شریعت یو ځای داسې نه دی نافذ لکه زموږ په همسایه کې دی. الله پاک دې په ټوله جهان کې د قرآني نظام چې دی هغه نافذ کړي. نو دا د ذبیح الله مجاهد چې ویلي دي چې زموږ تعداد د فوج غ د 180 څخه نفر څخه زیات سو، مطلب 2 لک ته رسیږي. دا ډېر ښه خبره ده. خو هغه دغه والا نه دی بخښي، د ټریفیک پولیس والا نه دی بخښي، هغه چې حساب کې خو در 2 لک لا زیات رسیږي. ټریفیک پولیس والا خو نوم ګرځي ورځي اشاریه بدای دی نه کوي ورور، هغه خو چې کله جنگ سي خدای نه خواسته د خپل عسکرو حمایت خو به کوي. نو د افغانستان او د پاکستان په مابین کې د امریکای تینګ ټینګ چې دا یو ریپورت جاری کړی دی پر دا باندې نن ما تبصره کوله چې یاره دا ډیر خطرناک ریپورت دی او په دا کې دا ویل سوي دي چې وروره
دا تعلقات به نورم خرابېږي. موږ دعا وکړو چې الله پاک دې د پاکستان او د افغانستان دغه بارډرونه خلاص کړي، کاروبار په مخ روان سي، ګوادر سی پورټ سو، ایشیا سوله، واخان کاریډور سلو، سی پیک سلو، دا رقم نور چې کوم زموږ غټ غټ پروجیکټونه دي کاروبار په مخ ولاړ سي. پرېږده یاره پښتون پرېږده چې ورور په مخ په وړاندې ترقي وکړي. نو ان شاء الله تعالی د یو نوي ویډیو سره به بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. حاضردم ما نقیب کلزي ته راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.